عزتمن اولاد چې الله چاته نصیب کی هغه د رب ذوالجلال ډیر شکر ادا کی. خپل اولاد د پاره دعا کوي، خپل اولاد به د دعا د حصار نه وباسي، خپل اولاد به د دعا د حصار نه وباسي. ستاسو په دعا باندې ستاسو بچی صالحان جوړیږي، ستاسو په دعا سره ستاسو بچی مزګزار او سجده گزار جوړیږي، ستاسو په دعا سره ستاسو بچی د الله د دین وفادار جوړیږي. نو ولې بچو ته دعا نه کوي؟ انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات خو خپل اولاد په دعا کې نه يرول، تاسو دا غي نه لوی. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. زكريا عليه الصلاة والسلام الله نے سوال کی ربا پاک اولاد را تراکا. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے دعا غواړي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الله زو زما اولاد دا د بت پرستی نه بچ کا. ابراہیم خلیل الله هغه هستی ده چې د کعبې نه غیر چاپیره ټول بوتان یې مات کړي دي، خو د خپل اولاد فکر ورسره بیا هم شته دی. یاسې نه چې د ماحول د وجې نه عقیده خراب شي او بت پرستی طرف ته لاړ نشي. انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات د الله نه دعا غواړي د خپل اولاد د پاره. مونږ او تاسو ځان مستغنی ګڼو، مونږ د مانځه نه وروستو خپل اولاد په دعا کې ير کړی دی. کوم پلار چې د بچو نه پریشان وي، دا پلار د شپې پاسي یو سورج مسلسل د نفل وکي او د خپل مصلی کنیکشن د عرش سره برابر کی او د الله نه وغواړي ربا زما د اولاد په صحیح لار باندې روان کا. د کو په خپل عرش مر مجرم دی، خو به حیثیت د پلار د دعا الله د خپل اولاد په حق کې قبلې. دې ته الله نه ګوري ته ګناګار ځان په حق کې سغواړي. الله رب العالمین رحیم او کریم دې درب کی. الله درنه خفای د ځان په حق کې ستا دعا دومره مستجاب نه ده څومره ستا دعا چې د خپل اولاد په حق کې مستجاب ده. او دا زه نه وایم، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي میندو له پکار دي خپل اولاد ته دعا وکړي. شیخ عبدالرحمن السدیس امام الحرمین الشریفین په خپل باندې وایي وای زه د کعبه شریفه امام څنګه جوړ شوم. وای زه وړو کې وما مونږ کرا کور ته ملمانه راغلیو، دا د ما په خپل اوریدلې دي. زما مور دغه ملمنو د ملمستیا لپاره سالن تیار کو، دسترخوان غوړېدلې دی، د روټۍ وخت دی، ملمانه ناس دي. زلاړم او ما په دې لاس کې شګې راواخیستلې، دا چونګ مې د ډک کو را مې وړو او هغې کټوۍ ته مې ورتاو کو. او مور مې ډېره سخته خفه شوه، ملمانه دي، د روټۍ ټیم دی. یو ساعت ما ته د حیرت او د تعجب په نگاهونو باندې ګوري. وای زما د مور په سترګو کې اوښکې راغلې او ما ته وایي چې عبدالرحمنه نور درته څه نه وایم، خو الله دې د کعبې شریفې امام کا. وای دا زما د مور د غصې د وخت یوه دعا وه. بد دعا به نه کوئ، بچو ته به بد دعا نه کوئ، بچو ته به خیره نه کوئ. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدعوا على انفسکم ولا اموالکم ولا اولادکم. ځان ته به خیره نه کوئ، په خیره الله ډیر خفه کیږي، په بد دعا الله ډیر خفه کیږي. ځان ته بم نه کې. یو حدیث مبارک کې راځي یو صحابي دی، د دواړو جهانو سردار مبارک ولا بیمار پرسۍ لزی او هغه د دې بیماری داسې نه جوړ کړی دی صارک الفروخ، لکه دا د مرغۍ بچوړی، داسې چانچو پانچو، داسې ټپ ټپ لکه د مرغۍ په دې بچوړي چې لا په ژاله کې ویښته نه وي راختلي او د هډوکي پکې بار ښکارېږي، داسې ټپ ټپ شوی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک چې ورله بیمار پرسۍ له لاړ، فرمایي ورته فلانکیه بد دعا خو به دې د ځان دپاره نه غوښتلي وي، نه د الله محبوبه نور خو مې څه نه دي ویلي، دا مې ویلي دي چې خدای آخرت کې را باندې کوم عذاب راولي هغه را باندې دنیا کې راوله.
د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی هل لا قلت ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نو چې دا دی وی چې خدای د آخرت عذاب را باندې په دنیا کې راول نو خدا سي بدی ویلو چې الله د آخرت کې مم د عذاب نه بچ کو دنیا کې مې تم بچ کا. آخرت کې عالم خېګړه راکو دنیا کې عالم خېګړه راکو. نو خپل بچو ته دعا کوي بد دعا به نه کوي. ګوره دا بچي دوی د قران کریم ختم کړي دي دا ډېر معصومان دي دا ډېر واړه دي د دې تربيت تاسو په لاس کې دی. زما محترم ورونو زما محترم مشرانو تاسو کو د خپل بچو نه کم قسم خلق جوړول غواړي دا تاسو په اختیار کې دا بجای د دې چې دی فارغ اوقات د فضولیاتو کې تیری ډیره بهتره خبره ده چې دی خپل فارغ اوقات ته قران په تلاوت کې تیر کړي. سحر د سکول ته ځي ماسپخین نه پس ته حفظ کوي. سحر د سکول ته ځي ماسپخین نه پس ته کتابونه وي. میټریک یو کو اسبم چرتا یو بچي بده انجینیر جوړیږي بل به ډاکټر جوړیږي بل څه جوړیږي دا یو بچي به د قران عالم جوړ کا. کم از کم ستا په کور کې به د دین رڼا موجود وي د دین رهنمایي به موجود وي. کم از کم د دې بچي په برکت سره به تا ته الله ډېر خیرونه درکوي. ستا د جیب پیسې او کمایي به د الله په دین باندې لګي ځکه دا بچی چې په مدرسه کې سبق وایي نو ستا د جیب پیسې به د الله د دین په خدمت باندې لګي.